سلامونه ملګرو، امید دی چې روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. څه ورځې مخکې ما یو پوسټ ورکړی و چې د خپل د ژوند یوه وړه غونته کې مختصر شان قصه مې پکې لیکلې وه، خو د ویډیو په دې پیغام کې ټولو مسلمانانو او دغه ټولو ملګرو ته دغه پیغام یو ځل بیا ورکول غواړم چې دا زما مشر ورور و او د نن نه 2 کاله مخکې دا یورپ ته تلو، په لیبیا کې بېدرکه شوی دی. نو دا په 18/3/2000 شپې په 12 بجې دې زموږ سره رابطه چې کوم دا ختمه کړې ده. طرابلس ښار دی او دا د دریاب غاړه ده. دوی یو څو ورځې دغلته کې پاتې شوي، بیا چې کوم دی دغه ایجنټ ویل چې دا به زه اخ غواړم. خو دغلته د سوالیې نشان دا دی چې دی د خپل ورور او خپل تره زوی دا یې منې کړي دي او دی یوازې لېږلی دی. نو د سوچ خبره او د غمجن کېدو خبره دا ده، کوم ایجنټ چې کوم دی دغې ته 10 لکه روپۍ چې کوم دی په یو ویزه کې اخیستې وي. دومره غټ انسان چې کله مري د هغې خامخا ثبوت خو وي که نه چې دا ورکړی شي او کور او خلک یې چې کوم دی په ارام شي چې آیا دا مړ دی یا ژوندی دی. چې چا ویزه کړې ده د ایجنټ نوم چې کوم دی محمد دی او د باجوړ سره اوسېدونکی دی. دا ټیم چې کوم دی په انګلینډ کې ژوند کوي. ډېر ملګرو دا تپوس و چې دی واده کړی دی که نه دی کړی. نو واده یې کړی دی، د 4-5 کالو یو ماشوم بچی دی چې هغه نن موږ نه دا تپوس کوي چې زما پلار څه شو. نو بعضې خبرې چې کوم دی په ویډیو کې سړی نشي کولی، برداشت نه چې هغه په ویډیو باندې وکړي. ډېرو ملګرو دا غوښتنه وه چې تاسو پوسټونه کوئ نو پکار ده چې تاسو یو ویډیو وکئ، خو بعضې نیمې خبرې داسې چې کله په انسان باندې تېرې شي نو هغه بیا په ویډیو کې نشي کولی. نو دا د هغه ملګرو دپاره که څوک په دې ویډیو باندې ریاکشن ویډیوګانې کوي او دغه غږ زما سره تر هغه اعلی چارواکو پورې رسوي نو راسره هیلپ وکوئ. په دغه کې کله چې انسان مړ شي او هغې له قبر جوړ کړی شي، دفن کړی شي، نو موږ ټول په دغه یو لار باندې روان یو ځو. دغسې زموږ والد صاحب وفات شوی دی، زموږ د مور بیبي وفات شوې ده. نو بعضې ټیم کې د انسان زړه ډېر درد وکړي، خو بیا هم چې سوچ وکړي نو موږ ټول په دغه یو لار باندې روان یو. خو چې کله داسې یو انسان ستا د کور نه ورک شي او تا دې د مرګ د ژوند څه پته نه لګي، نو انسان په دغه ټیم کې چې کوم دی ستا په کور کې هره ورځ قیامت وي، هره ورځ چې کوم دی ستا په کور کې ژړا وي، نو سړی ډېر تنګ شي چې یاره دا قصه به تر کومې پورې رسي. په کار ده چې موږ له یو څه څیز راکړی شي چې یاره دا مړ دی یا ژوندی دی. نو ملګرو دغه یو هیلپ را سره وکړئ د ویډیو په شکل کې. د یو عاجزانه درخواست کوم چې معمولی شان ویډیو دا زما دپاره وکړی شي او د هر پیج نه دا شیر کړی شي، زما د دغه ویډیو سره ریاکشن ویډیو وکړی شي، نو ډېره زیاته مننه به وي. کیدای شي دغه غږ چې کوم دی هغه اعلی چارواکو پورې ورسي، خو بیا هم کوشش را سره وکئ، ځکه چې 2 کاله د یو چا په کور کې چې کوم دی جړاګانې وي، غوغا وي، قیامت وي، هغه مه خیر تنګ کړی شي. یار مور وه چې هغې په ځنکدن کې زما د هغه ورور ډېر ارمانونه کړي وو، خو د هغه ماشوم سترګو کې اوښکو ته چې زه ګورم نو په کار ده چې زه تاسو ته او د اعلی چارواکو ته دا فریاد وکړم. دغه یو وړوکی شان نظم ما لیکلی و په دغه حواله باندې: زخمي زړه له مو لږ شانتې مرهم راوړه واګداره، نن بیا د یو بېوسه ورور فریاد واوره واګداره، د ګل په شانته ورور مې ورک په ورکو لارو ورک دی، تر نن یې د خدای دپاره چا کړی درک دی، تېر شوي څو اخترې په موږ ډېرې بېمزې دي، لیدو پسې یې خویندې په کتو کتو ړندې دي، ته سوچ وکړه په داسې حال کې یاره زه څه وکړم، ماشوم زی ته یې دې اختر کې بیا څه بانه وکړم، هېرېږي رانه کله ساه یې نه وه په بدن کې، بوډۍ مور یې ارمانو د لیدو په ځنکدن کې. هېرېږي رانه کله ساه یې نه وه په بدن کې، بوډۍ مور یې ارمانو د لیدو په ځنکدن کې، د ژوند نه مې په دغه وجه یاره بغاوت وي، خبرې چې زموږ په کور کې هره ورځ قیامت وي، موږ کړي بې احساسو ته د یاره فریادونه، تېرېږي وخت خو هېر به رانه نه شي دا سوالونه، په اوښکو اوښکو سترګو کې مو وړی ورلنم دی، د هرې سیاسۍ مشر له مو وړی دغه غم دی.
تیریږي وخت خو هیر به رانه نشي دا سوالونه په اوښکو سترګو کې مو ولی ورلنم دی د هرې سیاسي مشر له مو وړی دغه غم دی تر ننې د هیڅ چاته وروره ونه شو افسوس غربتو یاره ځکه خو ستا ونه شو تپوس احساس به درته وشي خپل بچی د مور نه ورک کا یو څو ورځو له هسې خپل بچی د کور نه ورک کا تر ننې د هیڅ چاته وروره ونه شو افسوس غربتو یاره ځکه خو ستا ونه شو تپوس احساس به درته وشي خپل بچی د مور نه ورک کا یو څو ورځو له هسې خپل بچی د کور نه ورک کا د هرې سیاسي غونډې مشرانو ته بیا ګوره کوڅو کې د باداره صحافیانو ته بیا ګوره د دې دور انسانانو په سینو کې زړونه نشته دیانه دلته چا سره د چا غمونه نشته